السلام علیکم. ډیرو درنو حقوق پښتنو ورونو د اسلامي سزایم زوګ کاروان د بیو کلتوري یوټیوب چینل او فیسبوک باندې لخوا تاسو ته مخامخ یم. ملګرو نن ډیر خوشبختی ګڼم چې زمونږ یو ډیر ګران محترم استاد رحیم استاد چې د دیر نه راغلی دی صوابۍ ته. صوابۍ د خلکو سره خصوصي مینه ده راغلی دی او بیا ډېر زیات منندوی یم چې د ذوق کاروان ته وخت ورکړه هغې ته به خپل احساسات خپل مینه ورکړو. بیا مننه یار چې مونږ غریب ته دومره وخت راکړو. نه جی ولې نه، دا ستاسو حق دی، دا ستاسو حق دی چې کوم خدمت تاسو د پښتو موسیقۍ ته هنر ته کوی د ستار د لارې دا بالکل د ستاینې وړ دی. او استاد څومره وخت نه دی موسیقۍ سره ستار سره تاسو شوق دی یا شاګردي مو څنګه کړې ده؟ جی شاګردي خو مې ډېرې نه ده کړې. یو کس سره ستار و هغه هم ترې وړی و، هلته تر کیسټو میسټو سره هم ستار میتار میلاوه هره میلاوه ډېر شوق مې ورسره. د هغې نه زما ذهن کې راغلی نور زمونږ ځای کې دیر کې تا ته فتح ده چې زمونږ ځایونو کې څه ستاره میتاره هم داسې نه و، بلکې شور مې داسې بل ته یو ته بل ته کیسټ نه را یاد کړی دی او کم سے کم د 28-30 کالو نه ستار زه غږوم. ماشاءالله ستاسو ګوتو کې ډېر زیات خواږه دي. تاسو چې په کم انداز باندې ستار غږوئ دا یو ځانګړی رنګ دی، د بل چا نشته. نو ډېر زیات خوند کوي ستاسو مینوال ته او نغمه تاسو د خپل طرف نه داسې وغږوئ. ډېر زبردست مننه دي، ډېر تاسو د نوي انداز په ځانګړي انداز تاسو ډېر مننه جی. ټول ستار وګو استاد تاسو د هنر ته چې راغلي ستاسو کورنۍ کې تاسو نه مخکې څوک که نه ستاسو دا ځان له شوق زما والد صاحب په خپله باندې ستار مخکې غږو خو ما د هغه ستار غږول نه دي لیدلي او پخوا نه به یې څه غږوو د وخت سره مطابق نور د میراثیان نه یو صاحب جدار خپل تاجک داود خیل میاګان خلک یو
استاد محترم دا خو ډیره زیاته ګرانه وي که نه چې موږ د پښتنو په کورنو کې خو دا ډېر زیات دغه دي چې لکه موسیقۍ یا داسې هنر ته راتلل نو څه پابندۍ وي د کور طرف نه او پابندۍ والي صاحب مې راته څه نه ویلو او جابر زموږ والي صاحب و نو والي صاحب ما ته هېڅ نه ویل زه په کور کې د وړوکوالي نه خود مختیار هغه پرېښودم چې په ما ډېر زیات مین و نو هغه راته څه نه ویل چې داسې یو ځای بل ځای ډېر زیات ګرده راګرده مخه پکېده راباندې او بیا مسافري هم ډېره کوله نو هلته کې موسیقار او استاد د ستار کې تاسو چا نه متاثره وئ ستاسو خوښ او ستار په هغه وخت کې دغه وخت مطابق چې شل پنځه دېرش کاله مخکې زه متاثره حکیم خان به ما کیسټ اورېدې زیات ستاریان نو به امیر طاووس استاد نه لا ډېر متاثر شوم بیا ډېر وخت مې ستار وغږاوه او مجلسونه مې هم وکړل خو بیا مې ستار په خپل یقین کې پرېښودم خو بیا زه یو ځل ثوابۍ ته د یو ملګري سره راغلی وم نو امجد استاد مې هلته ولیدو نو د امجد استاد ستار زه ډېر متاثره کړم او بېرته زما خپل ستار ته شوق پیدا کړو د هغه ستار زه ډېر متاثره کړم بلکې ماله چې ټول پېښور ستاریان د چترال نه راواخله ټول راغونډ کې نو بل ستار ماله مزه دومره نه راکوي لکه د هغه په برکت زه بېرته بس خپل ستار ډېر ښه ډېر امجد استاد باره کې خو به زه یو خبره مینوال ته وکړم د امیر طاووس استاد نه وروسته چې کوم دی نو هغه هنر هغه لار چې دی نو امجد استاد په مخ کې بوتلې ده او بالکل ثانیه نشته په هنر کې په ستار غږولو کې ښه استاد محترم مینوال دی او بل د خپل طرف نه ستاسې ډالۍ کوي چې ستاسو خوښ یې بس استاد جی تاسو صرف ستار غوي کنه او سره سندره مو پوخ مجلس مو کاو مجلس غزل ټپه لوبي چربيتي او شاعر سره پاتې شي زبردست خاجي انو په سندرو کې چا نه متاثر وای داسې په سندرو کې موږ خو په غره ورونو کې په هغه وخت کې لکه هغه د قصې دور خلکو مو قصه به واحد ګول کوله او سندره به سید محمد کاولی دیوال د دیو نه متاثرم او په غزلو کې بیا زه د صوابۍ والا نه متاثرم چې ابو زوبې کې مو وخت شو نو غزل دیو ډېر درون غزل او چې کوم انداز کې نو غزل کې د دیو نه متاثرم بالکل مینوالو ته مینوال نه به اجازه ته مو غواړو د ستاسو ډېره زیاته مننه کوو چې بیا مو وخت راکړو زه کاروان ته مو ورته او مینوال نه به اجازه غواړو د خدای په امان